پاکستان له سخت کړکېچ سره په داخل کې اخته ده. د دغه کړکېچ عامل یې خپله د پاکستان د پوځي رژیم واکمني بلل کیږي. یوې خواته پښتونخوا، بلې خواته د بلوچستانو ازادي غوښتنې چې عملاً یې په دې تړاو خپل هغه جګړه یا مبارزه پیل کړې ده. د سیند مسله، بل خوا د کشمیر موضوع. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علي زه یم له خپلو دریو قدرمنو میلمنو سره، هر یو ښاغلی ډګروال کامران امان، سیاسي او نظامي شنونکی. بل میلمه را سره د لوی افغانستان بنسټګر ښاغلی مشل خان ټکر ده او را سره د پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر احسان آذري ستانکزی ده. تاسو درې سره میلمنو ته ښه راغلاست. خیر راغلاست پروګرام ته. ټکر صاحب، پیل له تاسو څخه کوم. پاکستان نن له کوم ډول وضعیت سره مخامخ ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب، تاسو ته، ستاسو د ټلویزیون همکارانو ته، په ننني پروګرام کې ګډونکو او د لر او بر ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ د ګام د اړخه د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګرانه، څومره پورې چې د پاکستان د شتون خبره ده، نو پاکستان په پردیس ځمکه د یو ډېر لوی سازش لاندې منځته راغلی دی. پاکستان یو هیواد نه بلکې یوه پروژه ده. کله چې انګریزانو په دې سیمه کې د خپلو راتلونکي اقتصادي او ستراتیژیکي ګټو په خاطر د اسلام په نوم د پاکستان د جوړولو پریکړه وکړه، نو په متحده هندوستان کې یو برتانوي ډیپلوماټ د امریکای د ډیپلوماټ سره دا خبره شریک کړه. نو د امریکای ډیپلوماټ ورته وویل چې که تاسو دا کار وکړو نو تاسو به دا سیمه په اور کې لاو کې او د پاکستان نه به دلته یو داسې ترهګر هیواد جوړ شي چې بیا به تاسو خبره هم نه مني. نو د برتانوي ډیپلوماټ ورته وویل چې دا غي بندوبست مونږ کړی دی، مونږ به پاکستان د افغانانو، سندیانو، هندوستانیانو او د بنګالیانو په ځمکه جوړ کړو. نو دا خلک به د تل لپاره د خپل ځمکو بیا ترلاسه کولو په غرض د پاکستان سره مشت ګریوان وي. نو پاکستان به د تل لپاره کمزوری وي او تل به زمونږ د اتحادیانو لاس ته ناست وي. خو په هغه وخت کې د بلوچستان لا په پاکستان کې د شاملېدو خبره نه وه. نو د پاکستان د جوړېدو نه وروسته هم هغه کار وشو چې پاکستان د اولنۍ ورځې نه د برتانیې او د امریکای لاس ته ناست دی او امریکا سره د خپلو نورو اتحادیانو په دې سیمه کې د پاکستان نه هر هغه کار اخلي چې کوم د هغوی خوښ وي. لکه چې څنګه پاکستان د افغانستان د انقلاب په وخت کې د پولې پړق ته ناست او د دیواله کېدو په درشل ولاړ. نو د انقلاب وروسته پاکستان په افغانستان کې د شوروي پر ضد د امریکای مرسته وکړه او دومره کومکونه د امریکای نه ترلاسه کړل چې ځان اټومي طاقت جوړ کړ. نو اوس هم هغه وخت بیا راغلی دی علیزی صاحب چې د پاکستان سره د 15 ورځو تیل پاتې دي. په بانک کې ورسره 15 میلیارډ ډالر دي چې پای کې 12 میلیارډ ډالر د چین او د سعودي عربستان دي. نو د دوی خپل ډالر د پاکستان د یوې نیمه میاشتې د امپورټ لپاره هم کافي نه دي. نو اوس پاکستان لګیا دی بیا دیواله کېږي. لکه د مخ ورځو کې د سعودي نه پاکستان 3 میلیارډ ډالر قرض واغشتي چې متحده عرب اماراتو ته په قرض کې ورکړي. نو اوس پاکستان سعودي ته بیا وایي چې موږ 10 میلیارډ ډالر نور قرض راکړي. خو پاکستان د سعودي سره د امنیت تړون لاس کې کړی دی چې که په سعودي چې برید وکړو نو هغه په پاکستان برید تصور کیږي. نو اوس خو یمن په سعودي برید وکړو نو پاکستان چرته دی. خو علیزی صاحب اوس یو بل ډیره خطرناکه لوبه د ایران په وجه پاکستان ته روانه ده. ایران د یمن حوثیانو ته وایي که امریکای زموږ د انرژي په ځایونو باندې بریدونه وکړل نو په بحیر احمر کې به تاسو باب مندیب بندوي. نو اوس خو ایران د آبنای هرمز سمندري لاره بند کړې ده. نو د دنیا په شلو سلنو تیلو ایران ناست دی. نو که حوثیانو باب مندیب هم بند کړو نو بیا به ایران د دنیا په 2 سلنه تیلو کینی. نو په دنیا کې به یو اقتصادي او ستراتیژیکي ګډوډي رامنځته شي. نو بل سعودي عرب خپل 80 سلنه تیل د باب مندیب لارې نور هیوادونو ته ایکسپورټ کوي. نو چې هم هغه بچي او هم ابنای هرمز نور کوم مسایل دي چې عملاً پاکستان ورسره مخامخ د شي ځان نشي خلاصولی؟ ګوره ګرانه، خبره داسې ده چې پاکستان همیشه د پاره دا کوشش کړی دی چې د افغانستان چې کوم بدبختي دي هغه په دنیا خرڅ کړي او خپل وطن په جوړ کړي. اوس
الله پاک پاکستان په هغه بدبختو کې ګیر کړی چې کومه بدبختي به د تل لپاره موږ افغانستان ته جوړولې. نن پاکستان بیا هغه وضعیت ته رسیدلی دی چې ما خو درته څنګه خبر وکړه چې د پاکستان سره د تیلو کوم صورت حال دی او د پیسو سره کوم صورت حال دی. نو که پاکستان د دې حالت مخکې وای چې د دې حالت ته تیر شم نو دی بیا زی او پر دروازې به ډبوي چې په هغه کې به دوی د بیا د سعودي عرب سره او د نور هوادونو سره لکه د کویت سره دوی سره خبره کوي چې موږ د سره هر قسم کوم خو تاسو زموږ سره کومه اوکي. نو خبره داسې را چې دلته به مسله سو جوړیږي دا چې د خبر مې سر ته خلاصول نو مسله به دا جوړیږي چې سعودي به خامخا میدان جنگ ته راځي دغه سره یمن سره. خو سعودي په خپل بچي جنگ نه لګي بلکې چا چې ترنه 3 میلیارډ ډالر قرض غشتي او د 10 میلیارډ ډالر نور قرض ته غواړي. نو سعودي په پاکستان ته وای چې خپل فوج د یمن سره د جنگ لپاره رولېګا او د پاکستان پر رسول کې اوس هم دا خبره اوریدل کیږي چې په سعودي عربستان کې په هغه کې چا بریدو کو نو هغه زموږ لپاره سره کړه او که ته پاکستان ته ویل دي چې زما سره د امنیت تړون وکړه نو دلته به خپل هوایي قوا رولېږي او فوج هم رولېږي. نو دلته به اوس پاکستان لمز نزي ځکه چې د پاکستان په نفوس کې د سنیانو نه پاس دویم نمبر نفوس د شیعاګانو دي او هغه ټول د ایران سره دي. نو پاکستان کې به خانه جنگي شروع کیږي. لبل خو په پاکستان کې لا دمخه خانه جنگي شروع ده. بلوچستان د خپل آزادۍ لپاره جنگيږي. د پاکستان نه لار ګذر خطا کړی دی. د پاکستان امنیتي ادارې په مخ راغشي دي. هر ورځ نه کسان وږي مخکې په بلوچستان 15 او 10 کسان ګرځیدل اوسل 200 کسان په کې دی او ټول کې قبضه کی. ټول لوی لارې د هغه تر کنټرول د لاندې نه خدای د سلمي جنگيږي. خپل بیرغ خپور کړو خپل ځان خپل وطن خپل نقشه ورکړه خپل ترانه جوړ کړه. د بلوچستان په وینا د بلوچستان 15 سلنه زمکه د هغه په قبضه کې ده. نو دا چې قوم به ازادي نه اخلي. بیرته راځم نور سوالونه دي چې هغه بیا تاسو راته ځواب کوي. د آزاد بلوچستان مسله تاسو څنګه بولي چې دوی څومره رسیدلي خپل هدف ته چې باید خپلواک اعلان سي؟ علیزی صاحب په دې ټولو خبرو باندې د ځوړ ورونه ډېر په خطر خبرې لګیا دي خبرې کوي. خو تاسو په اجازه زه یو څو خبرو ته مهرباني ډېر په دقیق سره خبرې کول غواړم. مهرباني ګوره علیزی صاحب کله چې پاکستان یو سازمان یا تحریک لمیز نه وړي نو وای اسلام ته خطر ده او د اسلام په نوم پاکستان هغه تاریخ لمیز نه وړي. نو ما د نن 15 کاله مخکې یو ویډیو کړی و چې په پاکستان کې اسلام ته هیڅ خطر نشته. خو پاکستان کې د ټولو نه لوی خطر هغه د تشدد نه ده. ځکه چې په مشرقي پاکستان کې موت بهني د تشدد د کار واغش نو د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو. نو پاکستان په جلسو او جلسونو خلکو ته هیڅ هم نه وایي خو ورته وایي چې تشدد به نه کوي. ځکه چې پاکستان ته پته ده چې د دې جلسو جلسونو او بغارونه هیڅ هم نه جوړیږي. نو ما د مخ ورځو کې یو کتاب ولوستلو چې یو امریکایي لیکوال ډینیل مرکی لیکلی دی نو ایگزیکټ فرام پاکستان. نو په هغه کې هغه لیکي چې په پاکستان کې اسلام ته هیڅ خطر نشته ځکه چې پاکستان خو جوړ شوی د اسلام په نوم دی. په حقیقت کې پاکستان کې د ټولو نه لوی خطر د تشدد ده او هغه کار بلوچستان په مخ راغسري. نو چې کوم سازمانونه په پاکستان کې د تشدد د پیل کولو هڅه کوي نو بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې سازمانونو کې د یو مشر سره په تباس کې شي. دغه د مشروطیت لپاره یو سره د هغه جیل ته بوزي هغه ورته د عدم تشدد پروژه ورکړي. خدا قام خرڅه چې د جیل روزي د پاکستان د استخباراتي ادارو په مشوره د خلکو د دوکا کولو لپاره بیا په حکومت ته بد ردی پیل کړی. خو چې کله د نور سازمانونه لکه تحریک طالبان پاکستان TTP او بلوچ لیبریشن آرمی بیله تشدد پیل کړی نو بیا دا قام خرڅه پرشي چې زما ژوند ته خطر ده او دا کوم د بر کسان په ځانګړي توګه هغه کسان چې د افغانستان تخدیدل دي او بهر دنیا کې ناشتي او په محکوم افغانستان د هغه کسانو لکه د PTM مرسته کوي چې څوک د عدم تشدد بغاري وخی نو دا د پاکستان د عدم تشدد پروسه مخ په وړاندې باندې بوزي او د لوی افغانستان دښمنان دي. علیزی صاحب چې کله طالبان په قدرت کې راغلل نو مورته په خپل ویډیو کې په کال 2023 کې ویلیو چې د هندستان سره خپل اړیکې مضبوطې کړې. هندستان د افغانستان طبي ملګری دی ځکه چې پاکستان د افغانستان ځمکه هم نیولې ده او د هندستان ځمکه هم نیولې ده. نو پاکستان زمونږ په شریکه دښمن دی او دا پاکستان هم په ډاګه وایي چې افغانستان او هندستان زمونږ دښمن هیوادونه دي. د هندستان او افغانستان
د پاکستان له منځه وړلو کې د دواړو هېوادونو ګټه ده. نو هندوستان خو لګیا دی ښه په درس کې د پاکستان پر ضد ځان جنګ ته تیاروي او اوس یې خو 12 اټیمي وسلې په خپلو سبمرینو کې فعال کړي چې هغه سبمرین په بین المللي سمندر کې پاکستان ته مخامخ ولاړ دي او د پاکستان سیاسي څېړونکي رسنۍ او دولتي کسان په واس کې وایي چې هندوستان څه وخت په پاکستان برید کولی شي. نو علیزی صاحب پکار ده چې موږ افغان ولس او افغان دولت هم داسې حالاتو ته چمتو اوسو. د دې نه پرته هندوستان په پاکستان اوبه بندې کړې دي. نو پاکستان په هندوستان دباونه کوي چې که په موږ هندوستان اوبه بندې کړي نو په دې دریابونو کې به د اوبو په ځای وینې بهیږي. بیا وایي چې هندوستان په دې دریابونو کوم بندونه جوړ کړي نو هغه به موږ په بمونه ولځو. نو اوبه خو هندوستان یو ټکر صاحب زما سوال د بلوچستان مسله و چې دوی ازادي مسله یاده کړې چې باید وپېژندل سي آزاد بلوچستان. دغه مسله څومره خپل هدف ته رسېدلې؟ ګوره ګرانه دا مسله ډېره حده پورې خپل هدف ته رسېدلې ده ځکه چې هغوی هغه لاره اختیار کړې ده چې کومه لاره په مشرقي پاکستان کې مفتی بهني اختیار کړې وه. هغوی تشدد کو نو د مشرقي پاکستان نه بنګلادیش جوړ شو. اوس دوی د تشدد لار اختیار کړې ده نو ان شاء الله تعالی چې د بلوچستان نه به آزاد بلوچستان جوړیږي. ته اوس بله مسله ټکر صاحب بلوچستانو په دې خاطر چې له دوی سره ظلمونه سوي دوی د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو دپاره چې خپله ساحه لاندې سوې ده غواړي چې خپل حقوق ترلاسه کړي. تاسو ویل چې دوی د جګړې له لارې خپل حق غواړي او دا نتیجه ورکوي. پښتونستان هم له همدغه برخلیک سره مخامخ ده چې د دوی قومي مشران د دوی مخور د دوی عام وګړي په ډیر شمیر ورک سوي دي ډیر شمیر وژل سوي دي له دوی سره ظلمونه سوي هر راز ستونزې ورته رامنځته سوي. دوی په دغه رقم چې اوس روان دي کولی سي خپل هدف ته ورسیږي چې مظاهرې کوي چې د دې مظاهرو او د دې لارونو نه صرف د لارونو نه نور هېڅ نه جوړېږي تر څو پورې چې موږ د تشدد لاره نه اختیار کړې. زه خو دا خبره په بار باندې کوم ځکه چې ګوره خبره زه خو د احمدشاه بابا په لاره باندې روان یم. لوی افغانستان غواړم او لوی افغانستان د ټوپک او تشدد نه پرته چېرته هم نه جوړېږي. امریکې د 14 ایالتونو نه اکثره د ټوپک په زور 500 ایالتونو ته ورسول. یورپي هېوادونه 1500 کاله د تشدد د لارې په دنیا حکومتونه کړي دي. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د تورې په زور مکه معظمه فتح کړې وه. میرویس نیکه د تورې په زور لوی کندهار ازادي اخیستې وه. احمدشاه بابا د تشدد له کار واخیست نو دلیا فتح کړ او موږ ته لوی افغانستان پرېښودو. طالبانو د خپل وطن افغانستان د اشغالګرو نه آزاد کړو. نو ګرانه زه خو بغیر د جنګ نه بله خبر نه کوم. د باسین او د مارګلې د غرونو نه د ډیورلند پورې د افغانستان 1,40,000 مربع کیلومتر ځمکه پاکستان د خېټې د لاندې کړې ده چې هغه د معدن ګاز او موټرو ځوانانو ډکه ده. نو آیا د اسلام آباد نه مکابل ته ټلیفون کېږي چې راشي خپل ځمکه مو واخلئ؟ نو 180 کاله خو شو خو موږ ته نه انګریزانو ټلیفون کړی او نه راته پاکستان ټلیفون وکړو چې راشي د خپل ځمکه مو واخلئ. علیزی صاحب هر څه به کوو لارونونه به کوو کم لارونونه د تشدد د ډک لارونونه چې کوم نن سبا لګیا دي او زموږ بلوچان رونې کوي او دا کوم کسان ټکر صاحب مخکې له دې چې امان صاحب ته ولاړ سم په پښتونخوا کې جریانونه دي غورځنګونه دي د دوی هغه ادرسونه چې فعالیت لري دا څومره نتیجه ورکوي چې د خپلو خلقو حقوق وغواړي یا هغه څه چې زیانونه ورسېدلي هغه ځای پر ځای کړي؟ ګوره ګرانه بلوچ په پاکستان کې د 1200 نه تر 1400 میلیونه پورې دي خو پښتانه په پاکستان کې 80 میلیونه دي. نو په پښتنو کې ولې د ازادۍ لپاره داسې اوازونه نه پورته کېږي څنګه چې بلوچان پورته کوي؟ د دې بغارو نه ګوره هېڅ نه جوړېږي. دا بغاریان چې کوم دي دوی د پاکستان وایي چې تاسو هر څه کوئ بغار وخت موږ ته هېڅ نه وایو خو تشدد به نه کوئ ځکه چې هغلته د پاکستان جاسوسان ناست دي. ځکه موږ د کوزې پښتونخوا خلک د هغه پورې خپل هدف ته نشو رسېدلی چې تر څو پورې موږ خپل بلوچان وروڼه له چې هغه زموږ تاریخي وروڼه دي هغوی سره موږ لاس یو نه کړو او د پاکستان د تاریخ برخه جوړه نه کړو. بله لار نشته ګورې دا ټولې خبرې هسې ځان له مغزیاله کول دي بل نورو خلکو له مغزیاله کول دي. ټوپک ته لاس کول غواړي خپل وطن د اباسین نه تر داو پورې لوی افغانستان جوړول غواړي نور خبرې خوشي دي. مننه کوم. دغه خپله یو څومره جنجال کېدلی سي که پاکستان د امریکا طرف نیسي دلته به په داخل د پاکستان کې شیعه مذهبه افراد یا اتباع د دوی پر وړاندې پورته کېږي. که د ایران سره
معامله کوي نو د تبعیه په لور روان دي ځکه شلته امریکا د ایران خلاف ده او کو د ایران خلاف ځي نو هم ورته معامله خراب ده ځکه چې خپل خلک ماته څنګه وي چې شیعاګان په پاکستان کې د سنیانو نه پس دویم نمبر نفوس لري نو الته ورته معامله خراب ده خو ګرانه ما یو خبره تل په ویډیوګانو کې کړې ده چې افغانستان د اولیاء وطن دی او چې چا ورته پس پکې سرګ کتلې دي نو هغه تباہ او برباد شوی دی نو پاکستان چې د افغانستان تر سکړې دي نو داغه نه هر څو خبر دي نو اوس پاکستان د تباہی په لور روان دی په پاکستان 1,10,000 میلیارډ ډالر قرضه ده چې په دې کې شاوخوا 10 میلیارډ ډالر د چین دي دا د هغه ډالرو نه جدا دي چې کوم 2 میلیارډ ډالر چین په سیپیک لګولې دي نو اوس په پاکستان د دې 10 میلیارډ ډالرو نه یو قسط چین ته ورکوي نو دوی اوس چین ته خواست وکړ چې دا قسط راته د 100 کالو لپاره وزړوي او چین ورسره دا خبره ونه منله او ورته وویل چې دا پیسې به هم راکوي چې په دې کوم سود لګیدل هغه هم راکوي ریما به هم راکوي نو دا غي په بدل کې به اوس چین د پاکستان نه مختلف غوښتنې کوي چې یاره لا چرته ځمکه راکړي د کسند چې چین د تاجکستان په قرض کې ځمکه غشته او د سریلانکا نه د همبرټوټا بندرګاه غشته ځکه چې سریلانکا د چین نه قرضونو اغشتو نو دغه پیسې ورسره چې واپس ورکړي نو د نه نوي کلونو لپاره ته چین د همبرټوټا بندرګاه وغشته نو دا کار بوستین د پاکستان سره هم کوي چې د گوادر بندرګاه له د نه نوي کلونو لپاره پولیس باندې راکې نو اوس پکې چې مننه ټکر